ورحمة الله وبرکاته. ګرانه زده کوونکو د فزیک یو بله جلسې ته ښه راغلاست. په دې جلسه کې موږ اتمه څپرکی چې لسم صنف پورې اړه لرو چې په دې کې د ماده حالتونه او همدارنګه کثافت لولو. راځئ ګرانه زده کوونکو چې خپل درس پیل کړو. زموږ عنوان څه ده؟ د مادې حالت دی. ګرانه زده کوونکو په طبیعت کې دغه درې ډوله مادې شتون لري. لومړی راځو په جامد باندې. جامد څه ډول ماده ده او په طبیعت کې په کوم شکل باندې پیدا کیږي؟ ګرانه زده کوونکو جامد سیدي د جامد ماده مالیکولونه یو بل سره ډیره کلکه نښتي دي. جامد ماده سیدي مالیکولونه یو بل سره کلکه وصل دي. ګرانه زده کوونکو تاسو به وګورئ چې جامده اجسام سیدي یو بل څخه مالیکولونه یې نه لرې کیږي. ولې علت یې څه شی دی؟ علت یې همدا ده چې مالیکولونه یو بل سره کلکه نښتي دي. همدارنګه یو ټاکلی شکل ځان ته اخلي. یو معینه یا ټاکلی شکل حجم او همدارنګه یوه ډله ځان ته اخلي. نو ځکه موږ داسې وایو چې جامد ماده څه ده؟ مالیکولونه یو بل سره کلکه وصل دي. او د جامد اشیا څه وګورئ ګرانه زده کوونکو. د مثال په ډول دا تخته پاک موږ ګورو. تخته پاک څه دي؟ یو جامده ماده ده چې مالیکولونه یو له بل سره کلکه نښتي دي. ګورئ ګرانه زده کوونکو د تخته پاک شکل منظمه ده، مثلثي شکل هغه ده، مستطیلي شکل لري او حجم یې هم ثابته ده. دې ته مونږه جامده ماده ویلی شو. ګرانه زده کوونکو اوس راځو په مایع باندې. مایع ماده څه ده؟ د جامد څخه فرق لري. د مایع ماده څه ده؟ مالیکولونه یو بل تر نفوذ لاندې نه دي، خو د ځمکې د جاذبې نفوذ لاندې دي. جاذبې نفوذ لاندې دي. دا په څه معنا ګرانه زده کوونکو؟ تاسو به مایع یا اوبه لیدلی لکه اوبه. یا همدارنګه شیدې. او په جامده کې خو تاسو ته مې مثال ورکړه، تخته پاک همداسې کولی شو لکه خټه یا ډبره. مایع باندې اوبه یا شیدې. د مثال په ډول که تاسو شیدې په یو لوښه باندې واچوئ، که د هغې سر خلاصه هم وي، مالیکولونه یو بل نفوذ لاندې نه دي، یعنې یو بل سره کلکه نه دي نښل شوي دي. خو د ځمکې جاذبې نفوذ لاندې، یعنې ځمکې جاذبې په دې مایع باندې عمل کوي تر څو چې دا مایع فرار ونه کړي او په یو ځای کې تجمع وکړي. لکه ګرانه زده کوونکو تاسو به سیندونه لیدلی چې څومره ډېرې اوبه پکې روانه دي. یا شیدې که تاسو په ګیلاس کې واچئ، په هماغه ګیلاس په مقدار ګیلاس نیسي، یعنې لکه ګازاتو غوندې فرار نه کوي، لکه جامداتو غوندې په یو ځای کې پراته نه. یا که دغه شیدې تاسو په ځمکه کې واچئ، یو اندازه یې جذب کېږي، یو اندازه یې حرکت کوي، یعنې جاري کېږي. یا لکه په سیندونو کې څه اوبه دي، یو مقدار اوبه د سیندونو د اړخونو په واسطه جذبېږي، خو یو مقدار یې په دې سیند کې روان وي. دا ولې؟ دا ځکه چې مالیکولونه یو بل د نفوذ لاندې نه دي، خو د ځمکې د نفوذ یا د ځمکې د جاذبې د نفوذ لاندې دي. ګرانه زده کوونکو همدارنګه راځو اوس غازات ته. غازات ته ګرانه زده کوونکو په ځینې کتابونو کې غازات هم وایي، خو د غازات مایع داسې یو حالت دی چې مالیکولونه یې یو بل تر نفوذ لاندې نه. دې نه علاوه د ځمکې د قوې جاذبې لاندې هم وي. د مثال په ډول
د اوبو بخار لکه ګرانو زده کوونکو اوس راځو په ګازاتو باندې. ګازات مالیکولونه چې دي ډېره انرژي لري، یعنې د ګازات مالیکولونه ډېره انرژي لري. نو دا ډېره څه انرژي لري په څه معنا؟ په دې معنا چې د ګازات مالیکولونه یو د بل تر نفوذ لاندې نی او همدارنګه د ځمکې جاذبې قوې لاندې هم نی. د ځمکې جاذبې قوې لاندې هم نی. لکه د اوبو بخار کېدای شي ګرانو زده کوونکو تاسې ځینې وخت سیندونو ته به تاسو تللی یا په تلویزیونونو کې تاسو به لیدلی لکه بخار غوندې د سیندونو نه سپینه هوا سې پورته کېږي، همهغې ته د اوبو بخار وایي. دوی چې دي مالیکولونه یې ډېره انرژي لري. د ډېره انرژي له امله دغه مالیکولونه چې دي د یو بل تر نفوذ لاندې نه او همدارنګه د ځمکې جاذبې قوې لاندې هم نه لکه د اوبو بخار. او دوی چې دي منظمه شکل هم نه لري. د مثال په ډول که موږ د ګاز یو بالون ته وګورو څومره وړوکی ده. د ګاز په یو بالون کې لکه 6 کیلو ګاز ځایږي، خو که په یو غټه اطاق کې همدغه د بالون ګاز موږ خوشې کړو ټول اطاق د ګازاتو په واسطه باندې ډکېږي. نو د دې نه موږ نتیجه اخلو چې ګازات میینه شکل او حجم نه لري. مایع چې دي حجم یې میینه دي خو ځینې وخت شکل یې میینه نه وي. جامدات چې دي شکل یې میینه ده، حجم یې میینه ده او ډله یې هم میینه شکل لري. دا و زموږ د مادې 4 حالتونه. نور په خلاصه ډول داسې ویلی شو چې جامد ماده د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې مالیکولونه یې یو له بل سره په کلکه وصل او یو ټاکلی شکل، حجم او ډله ولري لکه ډبره، خټه او داسې نور. مایع د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې مالیکولونه یې یو بل د جاذبې له نفوذ څخه راوتلي وي خو بیا هم د ځمکې د جاذبې تر اغېز لاندې وي لکه اوبه، شیدې او همدغسې نور. اوس راځو ګازاتو باندې. ګاز د مادې هغه حالت ته ویل کېږي چې مالیکولونه یې په کافي اندازه انرژي ولري او د یو بل له نفوذ او د ځمکې د جاذبې له نفوذ څخه راوتلي توان ولري. زموږ بله عنوان څه ده؟ کثافت ده. ګرانو زده کوونکو تاسو به د کثافت نوم ډېر اورېدلی خو نن موږ لولو چې کثافت ښکلی څه شی ده. ګرانو زده کوونکو کثافت نو تاسو ګرانو زده کوونکو ښه ځیر شئ په دې ځای کې مو ولوستله کثافت څه شی ده. د یو مادې د فی واحد حجم د کتلې مقدار ته کثافت ویل کېږي. څه خپله کثافت په حقیقت کې د موادو روښنایي او د دروندوالي اندازه ده. اوس راځو ګرانو زده کوونکو د کثافت واحداتو باندې. د کثافت واحدات ګرانو زده کوونکو په عمومي ډول کثافت د کوم واحد په واسطه باندې چې اندازه کېږي هغه 1 ګرام پر سانتي متر مکعب چې دا مساوي کېږي 1000 کیلوګرام پر متر مکعب باندې. دا واحدونو د کثافت دي چې 1 ګرام پر سانتي متر مکعب دی، بل ګرام پر متر مکعب دی. څه دا کولی شو چې یو بل ته هم تبدیل کړو. د مثال په ډول زموږ 1 ګرام پر سانتي متر مکعب چې دي مساوي کېږي 1000 کیلوګرام پر سانتي متر مکعب پر متر مکعب باندې. اوس موږ خو ګرام پر سانتي متر مکعب په ګرام پر متر مکعب باندې بدل کړله. اوس راځو د دې رابطې له مخې نه پیدا کوو چې زموږ 1 کیلوګرام پر متر مکعب 100 ګرام پر سانتي متر مکعب کېږي. دا مساوي ده. ګرانو زده کوونکو که داسې ولیکو چې 10 په توان د -3 ګرام پر سانتي متر مکعب کېږي. تاسو دې رابطه ته وګورئ. که زموږ 1 ګرام پر سانتي متر مکعب چې مساوي شو 1000
کیلوګرام پر متر مکعب باندې، نو زموږ 1 کیلوګرام پر متر مکعب مساوي کېږي 10 په توان د -3 ګرام پر سانتي متر مکعب باندې. دا د کثافت واحدات یا د کثافت واحدات. دا ګرانو زده کوونکو زموږ د فزیک نننۍ جلسه تر بله جلسې پورې چې زه ډاکټر یاسمین معصومي ستاسو په خدمت کې حاضرېږم، تاسو الله پاک ته سپارم. ښه وخت، د خدای په امان.